الحمد لله حمدا كثيرا. اما بعد د احد غزا شروع تیر درس کې اجمالی دا ویل شو چې احد لا غزوه احد لا د احد غزا څخه وایي چې د دې غره په خوا کې دا شوی و او دا چې غره حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې زمونږ مسلمانینه ده او د غره زمونږ مسلمانینه ده. د الله نبی به همیشه مثال کوم د ذکر کوم. دویم به دا ویل شو چې د کافرانو قومندانانو ابو سفیان، صفوان ابن امیہ، عبد الله ابن ربيعه، اکرمه او خالد ابن ولید دا وخت کې د ایمان نور راوړي. دریم دا ویل شو چې کافرانو درې کارونه وکړي، یو دا چې چندې راځم کړه ځکه جنگ کول د ګران کار دی، او دویم تحریک شروع کړي د رسول الله په خلاف باندې تقریبا 3000 جنگیان تیار کړل. دریم دا مسله وکړه ځان سره یو پنځل زنانه راوستي چې هغه د فوجین له شیرونه وي او د غیرت خبرې کوي، دوی به تختیره او سلورم شعراء د ځان سره ونه ولا ابو عزاء الشاعر، ابو عزاء الشاعر، مصافي وغيرها چې دوی پر خپل شعرونه کې داخله کړ تحریک اول چې اي خلکو دا کار وکي او دا وکي او دا. رسول الله له ملګرو اطلاع ورسول عباس صاحب چې د پروګرام دی غره ابن کعب سره مشوره وکړه او باز قومندانان راجمع کړل چې څه صورت حل لوي دا درې تقسیم مدینه کړه. څه مجاهدین په کوڅو کې ګرځول او څه په سرحداتو کې نه ول او څه محمد رسول الله په دفاع کې و، سعد ابن معاذ وغيرها. د نور سبب ملګرو مشوره واخصه چې په داخل کې جنگ کوو که بار وځو. د الله نبی دا ویل چې په داخل مدینه کې به جنگ وکړو، چې ویل چې نه بار به شي وځو. خو علي صاحب دا خبر وکړه او حمزه رضی الله تعالی عنہ قسم په الله زبر وړي او نه خرم تر څو شهیدي خلکو سره په میدان کې معلومه نکو. بای صحابه ویل یا رسول الله موږ بل خپل بیان سره هم بستریونه کو درځو چې دوسر میدان کې معلومه نکو، دوی دل ترازی او موږ په کورونو کې غلي کینو. حدیث کې راځي چې موږ وش ترغیبات ورغله کورونه نو رسول الله دوا زغری واچولې او خپل توري غاړه له واچول. عمر شه عمر وته دم وروته ملګری روان شو. یو قبيله باندې ورته تقریبا زر مجاهدین رسول الله سره و او څه د زغری مری اسونه وسره نو شه سوارانم نو. حدیث کې راځي دا قبيله په اسهو باندې د شګوا چې هر قسمه استه ورسره ویني وی ویلې چې موږ تاسو په کومک کې ودرېګو د خزرجانو سره زمنګ او ولیدا. د الله نبی ورته ویل چې ایمان امر راوړې کنم دی راوړې وینا وې ز چرتم یو کافر نه راخلم چې مشرک په اوامه. د رسول الله انتهایی غیرت او ایمان. تاسو د خپل ازما ضرورت نشي خو مازیګر موږ شو کې روان شو شیخان علاقه لرال د مکه موږ باندې چې وکړه ما خصن موږ مو کې د مشپې کومه څوکیداری چې محمد ابن مسلمه اغله ورکړو دغه ملګرو له او د رسول الله څوکیداری چې وکړه هغه زکوان ابن عبد قیس د نبی کریم علیه الصلاه والسلام څوکیداری شروع کړه. راتل وی چې د سر منشو منځ وکې نو وی ویل شي د شوط په علاقه کې د منځ خو دینه مخکې چې کړه د ابوال اخره خلک را رسیدله د مکه مشرکین. ابو په سعودي کې د شوجره چې پاګه ځای د محمد رسول الله مور دفن ده امینه بیبي. نو هندیر خپل فوج له ویل او د قشان ابو سفیان له راکته شو چې کله راکته شو د محمد د مور د قبر بوران کو چې د زړه یو درد ورکو ځکه د زموږ ډېر کسان وژلي دي نن د شکار کېږي چې د مړي مور د ختمه او ژوندیم ختمه. ابو سفیان ورته ویل چې ردا نظر خانه ده او نور ملګرو مې ویلي یو خو وجه در چې دا بس موږ پر زوب باندې دلالت کوي چې دا ډېر کمزوري دشمن مقابله نشي کولای او دا کم همت انسان کار دی. او بل وجه په کې دا د کچرته موږ د مینې د قبر وران کو رسول الله خو بزور ورکو دي صحابه ولا خو قسم په الله دا جن خو دوه اړخ لري په موږ را غریب به بس موږ قبرونه اخوا دي خو کی څه چې کیا بر سره کی تر چاره مړي به عزت کوي هغه قبرستان ورانو نو سبا کی دي خبر نه تیر شو. د دشمن فوج 300 فوجانو سره 3000 فوجانو سره رااله عینین علاقه دلته واړول. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ام خپل کسان را تیار کړه. زر سعد ابن معاذ او سعد ابن ربيع د دوړو توري واچول د محمد رسول الله د فوج نه مخکې لاړل چې لار وګور تعقیب وکړي. دوی په لار کې روان دي. نبی کریم علیه الصلاه والسلام په مسجد نبوي کې عبد الله ابن ام مکتوم امیر مقرر کې دارالخلافه خمخه ونه منده په کار دی ټول زمنا او دا اقصى صحابي له ورسه ان شاء الله راشي سوره عبس الله مبارک را لګلې دی رسول الله له دې قسم ته ترغیب ورکړي او دا تنبيه ورکړي چې اې الله نبی دې ملګری په ډېر لحاظ سات د سره دین دی دا بل سره خبر لغوک دی نه گدي نو شکل د شپې ویلي چې لړاله او دا تیارو څوکیداری مقرر کړ شنو د سحر منځوش
شوط علاقه کې د سر مونږ کله بدیجه کې وکړو شو رسول الله د دینه مخ کې درې قطعات جوړ کړو یو د مهاجرینو قطعه یو د انصار او بل د خزرجانو د مهاجرو د قطعي هغه مسؤل او د بیرغ مسلې مصعب ابن عمر العبدري لور کړه ورس ان شاء الله دې صحابي څخه فضیل به راځي او د اوسینو بیرغ شری هغه اسید رضی الله عنه لور کې او د خزرجانو بیرغ شری هغه خباب ابن المنذر لور کې ودازن سرواله او بیرغ په جګړه کې د ډېر مهم حیثیت لرو چې د چا جړډو بیرغ بسم لستو پرې بوته نو هغه به دا معلومه شو چې د خلکو میدان او بیللو پاګو دنه کوم دغه بیرغونه لګيږي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وبيدي زما په دې لاس باندې بلوا الحمد د حمد جنډي د الله نبی فرمایي وکم انسان چې بدی دنیا کې غداری او خیانتونه کوي په اغي دنیا کې به د کوناټو په دې سر کې ورته الله یو بیرغ ودري هذه غدره فلان و فلان و فلان چې دې شړې دا خیانت کړي دې شړې دا خیانت کړي هر شړې به معلومه یو پیژني دنیا کې هم دا جنډو الته نو سر مونږ کله وشل شوط علاقه کې وی ویلي رسول الله د ملګرو له وختي مونږ کې وایي چې لاړ شو د غره بدر علاقه وګورو د احد چې په کوم طرف باندې میدان برابر کو دفاعن چرته کینو تعرض ولا ملګری وغیرہ عبد الله ابن ابي ابن سلول المنافق ویلي وې زه خو دې جنگ تیار نه یم منافقان به په پرزید د جهاد کې میدان پریدي دی غره جدا شو د خپل ملګرو له شي علامه دا په څه باندې موږ جنگ کوو نه موږ نسمه کلان دي کړي دا نه موږ چرته پټی لاندې کړي دا محمد شي سرزور د جګړې لمبوزي جنگ دی دریسو کسان د خپل را واپس کړ نو زر کسانو پای کې دریسو کسان مطلب د لخر درې مې سو واپس شو تقریبا وسو شیخ کسان رسول الله صلی الله علیه وسلم پاتې شو دا کار ولې وکي یو خدای او علماء ذکر کړی دا بیان کړه چې زما پرای باندې خلکو عمل ونه کی نو زه تیار نه یم چې زه جنگ وکم زما را دا چې په داخله مدینه کې مونږ جنگ کوو تاسو به بار راويسو دا باز انسانانو سره د خپل رائے ډیره مهمه وي زما رائے څوک منی او زما رائے نه منی او دا زما خبر له څوک وګ دی او زما خبر له وګ نه غري دا فرعون قانون مشابه په خلکو باندې خپل رائے منلي رائے دوی موجه علماء دا ذکر کړی دا وې د په دې مناسبت باندې دا کارو کو چې موږ په میدان د جنگ کې د غدریسو کسان وروسته کو په دې مسلمانانو کې به یو تزلزل راشي چې تزلزل راشي هغه به همت شراو به تختی محمد او سملګری په دې کې پاتې شه علیه الصلاه والسلام دشمن براشي کې صدا به اوجنو په مدینه کې ټول اسما مشری ورخطا کړو دا چې اسما مشری څنګه ختم شو څنګه پاتې نشو وې دا درېسو کسان چې کله د وګرځول عبد الله بن عمرو باندې صحابي د جابر ابن عبد الله د جابر شپلار هغه به شورمن ډاکټر ورته ویلي یا اعداء الله اې دا الله دشمنانو نن په میدان د جنگ کې تاسو ولې ورسېږئ دا په مجاهدینو باندې څه خسر کوي دا چاله معلومات کیږي چې کوم سړی په داخل د جنگ کې چې لکه دومره کسان تسلیم شو دومره کسان وتښتیدل او دا خو موږ تاسو په دې کې نه شنو موږ لري عادي غو معلومي کی کوم سړی چې قومندان د جګړې او دغه د شي زیات کثرت سره ملګری او به د شدید ملګری چې کسان دیم کمی او دشمن مصالح امکانات سره راغلي او ستا کسان وتښتي یاري وسلې شي روس شي څومره سره درد رسیږي عبد الله سے ورته ویلي د الله بندگانو jihad وکي که jihad نه کوي نو به خو دفاع خپل وکي دا خلک د حق ځای نسمن بشدل تراغلي او تاسو په میدان د جنگ کې حاضرینه کوي او که تاسو چرته د رسول الله په تایید کې ونه درګې موږ په الله باندې یقین دي چې الله ملائکه راولي عبد الله ابن ابي ابن سلول ورته ویلي لو نعلم كشرت موږ په جنگ باندې پوي دي نو موږ بس خبره منلې وي موږ په جنگ باندې نه پوي به غیرته خبره وکړه دا عبد الله رسول الله صحابي د خپل بچي روغتو د شپې جابر صاحب الله ورته برېړه کې د الهام ورواچ ورته ویل چې ازما بچیا سبا میدان د جنگ ګرمي کې چې سبا کې شهید شمه نه خويند ستاري او فلان دې خلکو سره ګور ډیره خرویه کوا ډیر احسانونه وسره کوا ظلمونه په مکوا او بل دا چې ما باندې يهودو قرض ادا معنا ادا کا سبا چې څنګه جنگ جوړیږي اول پکې دا صحابي شهید کیږي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وې چې کله دا شهید شو رب العالمین وسره مخه خبره وکړي دا څومره د کمال صحابي دي د الله نبی فرمایي د نور خلکو سره د پردینه اخو الله خبرې کوي لیکن د عبد الله صاحب سره مخه خبره وکړه ځکه ډېر د غیرت خبرې کړې وي چې ورته ویل د محمد رسول الله تابعداري وکړي جهاد وکړي که جهاد نه کوي اي خلکو دفاع وکړي او به وصیتونه کړو د خپل بچي د خپل اهل مبارکي د لوريانو مبارکي او د قرضونو مبارکي مجاهدین څنګه د الله په نسبت ډېر قیمتي او چت خلک دي الله ورسره مخه خبرې به کوي زموږ سره د پردونه اخو خبرې کیږي او د دې خلکو سره مخ دا به شهیدم شو نو چې کله دا وګرځي دلاړو څلورمه په خدا او چې بنو سلمہ او بنو حارثه
دوه قسم خلک طائفه مسلمانانو وي د دې په دې ډونه کې موږ سره کمزوري رااله چې لکه زر کسان یو درې سو د وګرځول وسواله نو موږ سره په پاتې کوم شو جانب مقابل څومره مصالح فوج راوستي موږ هم غواړو چې جنگ نکو دا مسله به رااله او بیا په دې کې د اختلاف پیدا شو چې دا عبد الله ابن سلوله دا اوس منافق دی او کدا مؤمن دی چا ویل دا کدا مؤمن دی ځکه منځونه کوي روزي نیولې دا کارونه کوي چا وی دا منافق دی لیکن په میدان د جنگ کې چې کله جهاد پر ذهن شي او تر تخته دلیل به دی معنی چې د ارتداد په مرتبه کې واقع شي الله رب العزت صحابه ول ادب ورکي چې د محمد رسول الله ملګرو د دې خلکو بارے کې تاسو ولې د اختلاف کوئ چې دا مؤمنانو کدا به کافرانو دا الله زل کړي دا به ایمان خلک او بني سلمہ بنو حارثه ول الله د ایتونه راولېګل چې الله تاسو ولی دې تاسو دوسه دې خلکو خبره ممنئ قوي کړی جابر سے بدا خبره کوله وکبدي ایتونه کې الله موږ باندې ردونم کړی دی او موږ له یو قسم ته تنبیم را کړی دا خو موږ په دې باندې خوشاله یو چې الله موږ سره اعلان د دوستانه کړی دی الله موږ ولی دی الله موږ دوست دی لیکن په محمد رسول الله باندې دې خبره هیڅ اثر ونه کی وی ویلې چې دې غره منګه زو پنځمه په خدا وشوا خو په دې شو کیفیت باندې باید موږ ځان ورسو چې نه په دشمن باندې مخامخ ورشو او نه ډېر شلل راتاو شو کم د ځوان بې کم د ملګری بې چې موږ د مخامخ پر دشمن باندې ورم نشو او لری د مرانو شو دغه خپل زیله د ځان ورسو مرشولا ابو خیثمه بن ابو باندې صحابي ورته ویل یا رسول الله ودا کارمال آیات دا مخه شو مجاهدین اور پسې شو سیرت په کتابونو کې راځي په دې مخله او باغ راغی اغا د یو منافق مربح ابن قیزی ودا منافق په سترګو باندې ډون د خاور را واخصه محمد رسول الله را وشندلی او داغه ملګرو لا وکته شرط د الله رسول اسما پر باغ باندې مرزا صحابه په صحیح را واخستي او وی ویل چې موږ دا وښو د الله نبی او مې وژنې ودا د سترګې شړندې د قشن غړي مړون دي دا پوجلو کې څه پیدا نشته دلیل په دې باندې چې انسان به بیزه قتلونه نه کوي خاص کر مجاهد سره او پاتیره واقع کې دا خبره موږ تاسو معلومه شوه چې کم سړی د اول نه مسلمانې الله اخر کې دغه د اسلام د وجه نه فائدہ ورکړي ثابت قدمي او دا اول نه چې سړی د اسلام سره ټکو برګي دغه د ټکو برګي به راکاره کیږي اس الله به اخر کې دا مرتد کوي عبد الله ابن ابي ابن سلوله دا اول نه د ایمان نور راوړي اول چې مجاهدونو په سب کې را داخل شو په دینت باندې نور راغلي چې د اسلام جنډه دی اوچتش بلکې خپل شخصي اغراض و نو کله چې جنگ ګرميږي نو ایسره کافرو په خوا کې ودرېږي تاسو به د تجربه سره معلومه کړئ یو سړي ډېر قربانیان ورکړي یو ډېر شهیدان به ورکړي خو لیکن د ایمان او د اسلام د وجه نه د غیرت د وجه نه راغلي دی بل مسلې د وجه نه راغلي خو چې کله کوپر راشي نو کوپر په سب کې ودرېږي داغه خبره تایید وکړي ستاسو دماغ کې به دا خبره واردېږي چې لکه دغه هم مجاهد صاحب د ډېر قرباني ورکړي یو ډېر تقریرونه او دا قیدونه تیر کړي او دا مسله او دا نن څنګه کوپر بلمن کې پرې وته وجه دارا چې د اول نه د ایمان نو اول نه چې د جهاد شروع کړي په دینه د اعلی کلمت الله شروع کړي نو نتیجه دلته راخاره شو نو ورتیر شو ورل وکله چې د وحد الاخره ورل دی غرلا په دې شو کیفیت کې رسول الله خپل مرچه جوړ کړي شاله غر پات شو اوچت ځای کې د مرچه جوړ کړي د غره دی بیخ کې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام قوا واړه ولې نو د کی طرف لا منذر ابن عمر په نامه باندې صحابي او هغه قومندان سرګروپ مقرر کړي چې د مجاهدین صح د شه طرف له زبیر رضی الله عنه تشکیل کې او دغه ماویني مقداد ابن اسود مقرر کړي او جبل الرومات د شمال طرف له یو غرو هغه کې عبد الله ابن جبیر ابن نعمان الانصاری مقرر کړي وې دې کې به تو وشيږي او ډیر وشیتونه ماغله وکړه ورته وی ویلې وی ګوره په دې ځای کې چیرته د اسونو والا راتلنو د خوشو بارانونه قربانه کوي 50 کسان هغه لور کړه دویم کوم په دشمن باندې ورغله واغم تاسو نسلو ماتم کړه ام تاسو برکت کېږي نه دریم کړي دشمنانو په موږ باندې اسونه راوځغله موږ بالکل د اسونو لاندې کړو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي کوم منګه چیرته مرغان و تکته ول ټک ټک شو ام تاسو بل راځي نو دی خوشاله غره او د دې غره په دې بر طرف کې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ملګرو تشکیله دی کی طرف له منذر ابن عمر شب طرف له زبیر رضی الله عنه او دغه په معاونتوب کې مقداد ابن اسود جبل الرومات کې عبد الله ابن جبیر ابن نعمان الانصاری چې 50 تکړه مجاهدین دغه سره کېنول او اعلان د خواله دغه کسان راولېګل تشکیل کړ چې یو کس هغه زرو کسانو زور لرلو ځکه د رسول الله مجاهدین و الته مدینه پاتې شو دشمن په ایمانس کې راغی دی خو نبی کریم علیه الصلاه والسلام راغی او طریقه تشدید جنگ هم دا و چې د غرنه غي خو به څوک راتلی نه شو ګویا کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام رب العالمین ډیر یو مزیدار او قصص مکه ورکړه او ناشنا تکتیک سره د خپل فوج په ځبانه کې
قیامت پورې چې څومره جنرالان راځي چې کوم نقشه رسول الله جوړ کړی د حیران مشي چې سره کوم نقشه وا دې برابر کړه د دشمن د پوش پګه مسله ده اجمالی تشکیل کوم چې دا وشتون کې وا اغه خالد ابن ولید مقرر کی و دا عبد الله بن ربيعه اې دې اسونو د غشو وشتون کو قومندان هغه کې او په دې منځ کې ابو سفیان ابن حرب روانو ورسره طرف باندې سفیان ابن امیہ راولېګل دکی طرف باندې خالد ابن ولید تشکیل کې او چپ طرف له اکرمه ابن ابي جهل د یغود قواو اجمالی تشکیلو ومه مسله دا و چې کله خو میدان د جنگ راتلو څو کارونه وکړه ابو سفیان سیاسي جګړه او فکری یو دا وکړه چې دا جنډه د بني عبد الدار سره وا او قانون درې چا سره به جنډه واغه ډېر عزتمن و د پوخانه دي خاندان سره دا پاتې و یو څو د غیرت خبره ورته وکړه ورته ویلې چې دا جنډه ساتل شي کني شي ساتل ګوره په بدر کې تاسو سره دا جنډه واسطه د وجه نه چې کله جنډه پری وته نو موږ شکست خوړو که ساتي شي کتر کا کني ساتي موږ لاره خپل فوجون له غیرت ورواچ هغه ورته ویلې غوسه کړه قسم په الله چې دې جنډې اهتمام او د دې نیوله موږ ونکو چې چا پلان مونږ ته موږ ګوري چې موږ صبر قرباني دلته وسور کو دا کار شو کې نور لاړو انصار له وی یا اهل المدینه یا اهل یثرب اې دې اثر بولا زمون جګړه د محمد سره دا غره تر زمانو سره ده تاسو څنګه مخې راغلي تاسو موږ سره په سبانه جنگيږئ معنا دا چې په دې منځ کې دشمن غواړي چې د مجاهدونو کې د شو کار وکي چې لکه موږ له پلانې مجاهد پلاس باندې راکړي او پلانې راکړي ایسته بری کشترانو کې د شو مسله برابر شي خو ورکه یو دوه مجاهدین دې سبي والی يهود نو سواره هم دا خبره کوي چې لکه دا پلانې شیخ دا پلانې مجاهد دا به موږ له پلاس باندې راکړي نور تاسو په خپل حکومت پويږي معنا دا چې دا ګور اساسونه جدا دي خو چې کله په سړی کې ایمان نه به دا ټول مسلمانان په شان دی یو جسد هغه کې دې ملک باشنده دی او کنه لري هغه کړه بل ځنه راغله دی او ذکر بل ځنه راغله خو چون کې موږ مؤمنان یو هغه موږ د بدن یو ټوکړه ده هغه چې موږ نه غواړو اول موږ وښین دغه نه برسه به هغه اخلي دیو کیسه مسله به شروع کړه انصار په ایمان باندې آباد خلق وا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خبر وې د ایمان بشاشت دې زړه وردن نشو ورته ویلې سخت خبره وکړه ابو سفیان الله د سخت خبره وکړه چې بالکل دغه محسوس ولم نه من قال ما لا ينبغي سبع ما لا يشتهي کله چې انسان خراب خبره وکړي د خبره بوري چې اشتباه مرتنه راځي وې سبب موږ تاسو سره په میدان د احد کې معلومه وو ته خو غواړې چې راګه موږ له محمد او دغه ملګری پرېدا موږ به داغه نه مخکې د خپل توري اول تاسو بری بدنونو باندې نه باس دا خبره چې کله انصار ورته وکړي هغه کې ورسش ابو عامر الراهب په نامه باندې وسړیو د نبی کریم علیه السلام دراتک نوړانه په مدینه کې دا اوسانو مشرو بندگی کوله خو کله چې الله نبی راغی مشر دا شو خلک په دبا راجمه شو د پرېزړه کې حسد پیدا کی رسول الله متوجه حتی تر دې پورې چې خیره مجلس کې ورته وکړي وې د الله نبی کته په حق الله ته وساتي مال الله برباد کړي او که زه په حق الله ما وساتي ته الله برباد کړي دبه د شام نو درړ سره داخله د فوجین را وسو د مدینه والا خلک قرباني والو یو شپه اوت الله رب العزت په عمر لړم باندې وچو ایسره هغه وجنه مردار شو نو دې ابو سفیان سره خبره کړې و چې د شي چل چې د مدینه والا پر مابین کې اختلاف راوړل د خپل خضرجان او سنت یو خواکا او د مهاجر منګل ځان لفرید چې بریدر منو کو ټوټه کو دی هغه د دې او سره خبره وکړي هغه د شي جواب دلم ورکړي چې دیم د شي یخ او قلار کې چې منګه امیر چې منو محمد صلی الله علیه وسلم منو بل امیر منګ نه منو دیږي چې زمنګ عزت او زمنګ ناموس او زمنګ بچي زمنګ زنانه زمنګ د بدنونو مالونه دا د ارڅ قرباني پر رسول الله قرباني دا خبره شورته وکړه داخله قلار کې نس څلورم کار به کې دا وکي پنځل زنانه راوستي دغه مشر هندي کوله ابو سفیان خدي او چې شیرونه کې دا ویل چې اے جنگیرانو او اے سربازانو تاسو چې متوجي کیږي ګوره د محمد ملګرو له متوجي شي او دا توري په کې ورکاږي کوي او کچیرته میدان موږ ټول موږ تاسو خپل غاړې درکو او موږ تاسو له پرشونه باندې سم څه کوي موږ سره به وکي هر قسمه خواهش بس تاسو پوره کو خو یاد ساتئ کله محمد مجاهدین له مخامخ نشوي موږ تاسو له شادر واړو موږ بس تاسو به ګوره زنانه نه خپه بو درنه مروري بو دا شیرونه چې ویلي نه یو دم خلک په جذبه کې رااله اتم کاردا و چې نبی کریم علیه السلام چې کله میدان د جنگ لراتلو نو دوس غره چولې وي او تور پټګي تړلې چې پټګي داړه طرف دی ګیر لري سره واستو او تورې غاړه لا چولې د تورې ته کې نه وي سوي ویلې څوک به دا تور والي د خپل حق سره چې حق ادا کړي زبیر رضی الله عنه ته میدان لروته ورته وی چې انا یا رسول الله زبدا تور والم د خپل حق سره د ترور زو پیغمبر علیه السلام څونه ویلې به ویلې چې دا تور به څوک والی په خپل حق سره
علي بن ابي طالب شاګر د ترسه او تراو د انګل ویل یا رسول الله سبي والو پیغمبر علی السلام بیت سونه ویلي دریم کرته ویل چې دا توره به څوک والی په خپل حق سره عمر ابن الخطاب راو د انګل ویل یا رسول الله سبي والو بیت سونه ویلي څلورم کرته ویل چې دا توره به څوک والی په خپل حق سره ابو دجانه رسول الله تعالی عنہ ورته راغی ویل یا رسول الله دا توره به زو اخلم خو حق دې توري سره نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته حق دې توري داري چې د تی کې نه استری دشمنان ور باندې وای تر دې پورې چې دا توره کګش وی مال راک توره ور واخسته حدیث کې راځي زبیر رضی الله عنه خپم شو شاول ما غا کړو مال رانه کړو خو به ورس ان شاء الله راځي چې ما دا خبره معلومه کړه چې ابو دجانه له حواله ور کړه دا ابو دجانه خبره به ورس ذکر کو چې په کوم کیفیت باندې د شهادت راځي وې دی وخت ابو دجانه شو د استر ټوټه سر نه وټړله او قانون دا و چې کله ابو دجانه د استر ټوټه سر نه وټړله دا به معلومه ده چې تر مرګ پورې دا وجنګي خلک تیرېدل حق ودار چې دشمنان ور باندې قتل کې تر دې پورې چې دا ور باندې کاږي او دا ور باندې پڅ شي نو دا مسله چې شوله نه هم کار دا و چې دشمنان مخې لراله درې زره وسوال فوجین دي هغه د کتیبې چې کوم مشر دی طلحه ابن ابي طلحه العبدري هغه له ویل کبش الكتيبه د دې ټول فوج زمره یا ګډه ډیر قوي سړیو انتهایی مضبوطه وېدا پوخ باندې سور مخې لراغه وی ویل چې زموږ مقابله به څوک وکي تور نه یې وسره وي بدن نم ډیر مضبوط او ډیر قوي وخ باندې سور او ډیر سخت پهلوان مو په خپل وخت کې هیڅ د مقابله نه کوله وی په دې وخت کې مجاهدین دوی جواب ونه کړ به ویل چې زما مقابله به څوک وکي اوس دې مقابله لمغ راوتیو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ترور سے زبیر شه بشرو وته وسه مقابله به وکم حدیث کې راځي چې وروي د انګل میدان لري وته د شروع وته لکه زمری چې حمله کوي چې وروي د انګل دی وکلا جم پیواله چې پاس ورغه د وک نه لاندې چپکه راوي غرزو توري په سراوي سو امت ته ذبح کی الا لیکن یو دم نبی کریم علیه الصلاه والسلام الله اکبر کړه مجاهدینهم الله اکبر کړه پیغمبر علیه الصلاه والسلام ویل لكل نبی د هر یو نبی او رازدار وي او زما رازدار چې زبیر ابن عوام دی چې کوم وخت دا هغه سره جنډه وا دا جنډه د دې سړي ورور واخسته ابو شیبه عثمان ابن ابي طلحه العبدري وزما مقابله بسوکو سید الشهداء حمزه رضی الله عنه په میدان لروته وسا مقابله بزو کما تورې چې بشراوال څخه گزار ورګه بدی وګبانه وې دا تورې لاندې د کلمو پورې به کې ورسوله پر پوس کلمه وغیرہ د ارسره کار شو دریم دا غرور بشراغه ابو سعد ابن ابي طلحه العبدري هغه دا خبره وکړه چې وزما مقابله به څوک یو جنډه لاس کې واخستا سعد رضی الله عنه ورته ګونډه ولا غشه وسترو چې په دې ځبان دی وشته پوری تر اورته غشه وسو مردار کې هغه نو داغه ورسه به جنډه مسافر بنامه باندې چې دا د طلحه ابن ابي طلحه بچو هغه لاس کې واخستا او وی ول چې زما مقابله به څوک کی وی په دې وخت کې عاصم ابن ثابت الانصاري رضی الله عنه ورته ګونډه واله چې هغه په غشه باندې وشو هغه مردار کی څلورم په دې کې پنځما د کلا په نامه باندې وبل سړیو هغه دا جنډه وسه دا ټول یو خاندان دي هغه دا جنډه واخستا وی ویل اسما مقابله بچو کې زبیر رضی الله عنه چې به په ورود انګل هغه بیر لاندې کې وی وشلو قطر کې شپګما یو بل انسان به راغی ارطاطه به شرحبیل وچ اسما مقابله بچو کې جنډه مالاس کې واخستا وی په دې وخت کې دوه صحابه رالل یا علی ابن ابي طالب او یا عاصم ابن ثابت الانصاري رضی الله عنه چې په وروي دنګل هغه مردار کی هغه وژلو چې قتل کې بدیجه کې شریح ابن قارث په نامه باندې وبل شړیو هغه دا جنډه پلاس کې واخستل دا هغه د تاسو یو یا دا هغه بچو ورارو چې ما مقابله به وسوګي کې بدیجه کې نو قزوان په نامه باندې وسړیو هغه میدان لورو وته سرتي اول وړل دی وګرځاو جنډه تی وګرځاوله شکل داغه نه جنډه وګرځاوله نو پدې ځکه وبل سړي جنډه را واخستا ابو زید عمرو بن عبد المناف هغه چې را واخستا دا قزوان په به میدان لورغه چې دا سرتي اول به تی جنډه وګرځاوله ابن شرحبیل په نامه باندې وبل سړي دا یو خاندان لري لسم کس دا چې دا جنډه را واخستا نو قزوان په ورغه او هغه موالو یو لسم دوی خادم په دې چې ولاړو سیار په نامه باندې چې لکه څنګه مشران دا غټول وژل شو لس کسان دی یو خاندان مړ شو هغه دا جنگ جوړ کې دا قزوان یو وژل دا یو ملګری یو وژل په دې کې دا زخمی کې قزوان چې دې کله زخمی کې نو حمزه رضی الله عنه سره ودانګل په دې یو لاسو دی بل لاس باندې ورته توره اوله دوړ لاسو ته کاټ کړه او نور یو دا جنډه ورته نور ځینې کې جنگ شروع خدای جنډې په صحنه کې داسې یو نبی کریم علیه السلام د قزوان باره کې ویلي چې دا درې کسان یو وژل وې دا سړی به جهنم لشي
نو سوال دا وارث صحابه ورختا شو چې په دې کې ګورا ابو زید عمرو بن عبد مناف قتل کې ابن شرحبیل قتل کې او شریح ابن قارز قتل کې او دا څلور لوی پهلوانان قتل کړو به هم دا جهنم لذي وېزره دي سړي په شوم چې پیغمبر څنګه دا خبره وکړه وېجده چې په ستلم وېجده دا ولګېدو په یوځای کې دا چې ماقام شو بده باندې دومره سخت رااله چې نور برداشت نشي کوي د خپل تور نه زیوي د خېټه برابر کړ خودکشي وکړه وې ما بس رامنډ کړ ورته وې چې یا رسول الله تعالی چا بارکه کوم خبره کړو چې دا بور لورجي یقیني خبره چې هغه شکار وکي ویغه ویل اشهد الله اله الا الله نشتري حقدار د بندګي مگر یوازې رب العالمین محمد الله نبی لري چې زما خبره تصدیق وکي دي کې اشاره شو دیلا یو سړی په میدان د جنگ کې جنگيږي ډیر قوي کافران به وښني دا ګوره مجاهد ظاهري د رسول الله په قیادت کې راغلو او د پیغمبر اسلام په ملګرو کې ولاړو او قوي کافران وښل واخر لاړ ګوره مرتد جهال معلومات نه کی چې اخر خاتمه انسان باید څنګه مجاهد خپل اخر خاتمه باندې نظر وراچوي د شي دنه کې چې لکه اسما په غاړه کې کلاشینکوف دا راکټ دی پیکار و غیره او دای د شنو چې لکه اسما مخله قران دی معلومات نه کی چې اخر خاتمه انسان څنګه کیږي اخر خاتمه دې شړی استخراب شو حدیث کې رسول الله فرمایي د دې دین حفاظت کې اگر کې فاجر انسان باندې ولې نه چې کله سلف صالحین دي حدیث را نو به شړل چې اسنه موږ سلیریش غنټې د قران او سنت سره ګرځو په څنګه کې موږ پراته یو په دعوت ډګر کې موږ پراته یو او اخر وخت کې الله موږ د فاجرانو په سب کې راوچت نه کی نیت صفا کوله او هغه صفا کېږي لسم په دی باندې چې انسان په الله قوي ایمان ولري یو په قیامت په قوي ایمان ولري دوا د الله د عظمت عقیده ولري درې د خلکو د مدو زمره به متاثر کېږي نه څلوره حق اسباب استعمال کې چې عمل په قبليږي پنځه د عمل نور سره جړېږي چې الله را رد نه کې شپګما د رب العالمین سره محبت ساته وما او د قشان د قران کریم سره مطالعه کوي کینه سره اتمه او عمل کوي پټ نهمه مجاهده کوي الا سما یو سما دعا د الله نه غواړه او دولسم په ارش کې عمل کوي نو دیجه پر خبره ورسېدله نو ان شاء الله کبر چرشه فورز باندې روانو بعد دغه نه په میدان د جنگ کې دوی یو بسر شریک کېدل رب العالمین د محمد رسول الله تعالی دې موږ تاسو را نصیب الله رب عزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمته